الله 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 کله چې یوسف علیه السلام د مصر بادشاه مقرر شلو نو ګیر چا پیره د صداقت او د شریعت او د قانون الهي حکم جاری شلو. یوسف علیه السلام چې کله په بادشاهۍ باندې کېناستلو یو ورځ یوسف علیه السلام د بادشاهۍ په شان او شوکت کې په لاره را روانو. بیبي زلیخا حضرت یوسف علیه السلام ته په لاره کې ولاړه وه. چا ورته ویلي چې یوسف علیه السلام په دې لاره را روان دی. نو زلیخې بیبي یوسف علیه السلام ته لاره نیولې وه. په دې دوران کې یوسف علیه السلام را مخامخ شلو. زلیخه بیبي وله مخې لراله. یوسف علیه السلام چې کله په زلیخې بیبي باندې نظر ولګېدلو نو یوسف علیه السلام په زړه کې ډېر غمجن شنو چې زلیخه بیبي ډېره کمزوره او ضعیفه او په سترګو معذوره شوې ولیدله. یوسف علیه السلام ورته د اس نه راکوشلو ورته ای تور سړي ما وپېژندلې وی او زه هغه زلیخه یم چې د یوسف علیه السلام په مینه کې اوس هم ګرفتاره یم. یوسف علیه السلام ورته وفرمیل ای زلیخې بیبي سارمان او ارزو پړ باندې لري که نه؟ زلیخه بیبي ورته وایي او د الله نیکه بنده زه ستا په مینه باندې سرګردانه یم. ما ته دعا وکړه چې الله رب الجلال جل جلاله ماله صحت راکړي او زه ستا خدمتګاره جوړه شمه. یوسف علیه السلام په سترګو کې د خپل آقا او د قدمیر یا د قطفیر هغه احسانونه غړېدل، د زلیخې بیبي هغه خدمتونه غړېدل. یوسف علیه السلام الله رب الجلال ته لاسونه پورته کړه. ګلونو دا پیغمبري دعا الله د پیغمبر سوال نه رد کوي. د یوسف علیه السلام په دعا باندې الله رب الجلال جل جلاله زلیخې بیبي له بیا ځواني ورکړله او رب العزت جل جلاله ول خشته سترګې بیا ورکړلې. د بادشاه په مشوره باندې یوسف علیه السلام خاوند وفات شوی و. زلیخې بیبي د یوسف علیه السلام سره نیکه وکړله. یوسف علیه السلام ته الله رب الجلال جل جلاله دغه بیبي ورکړه. یوسف علیه السلام ورته اول د ایمان تلقین وکړه او دې سره سره د زلیخې بیبي سره یې نیکه وکړله. د هغې نه ول الله رب الجلال جل جلاله اولاد ورکړلو چې په هغې کې دوه زامنو او یوه لور چې رحمت بیبي وه چې دا د ایوب علیه السلام بیبي وه. الله رب الجلال ورته د زلیخې بیبي نه دا اولاد ورکړه. دې سره سره به بادشاه په دربار کې ګلونو یوسف علیه السلام به یو طرف ته بادشاهي چلوله، بل طرف ته به عزیز یعنی د بادشاه د مصر بادشاه ته به د اسلام ترغیب ورکولو. آخر داسې دوران راغی چې د مصر بادشاه په یوسف علیه السلام او د الله په وحدانیت باندې ایمان وروړلو. زلیخې بیبي به د یوسف علیه السلام سره ډېر د عزت ژوند تېرولو. حتی چې یوسف علیه السلام په بادشاهۍ باندې ودرېده نو د مصر په آبادۍ کې چې کله وکالت تېر شو نو د قات زمانه راله او دا قات ډېر سختو تر لرې لرې علاقو پورې خورو. تفسیر ساوي کې وایي چې د مصر خلکو پړومبي کال باندې چې کله د غلي طلب وکړلو نغ دولتونه یې راوړو یوسف علیه السلام ته یې ډېره کړلو. په دویم کال باندې خو بیا نغدي روپۍ نه وي. په دویم کال باندې زنانو د غاړو کالي راوړله، د غوږونو کالی یې راوړلو، زیورات یې راوړل، د هغې په بدل باندې خوراک ځان له طلب کو. په دویم کال باندې خو بیا کالي نو زیورات ختم شوي وو. نو په دریم کال باندې بیا د مصر خلکو څاروي د یوسف علیه السلام دربار ته راوستل. په دریم کال باندې بیا څاروي نو په څلورم کال باندې بیا وینځه عمریونه د یوسف علیه السلام دربار ته راوستل. په پنځم کال باندې خو بیا وینځه عمریونه نو په پنځم کال باندې بیا یوسف
یوسف علیہ السلام دربار تراغ او د ځمکې د آبادۍ د قیمت چې څومره قیمت و هغه تمام ځمکې یوسف علیہ السلام ته د غلی په بدن ورکړي. په شپږم کال باندې بیا ځمکې نه وي ځکه چې د هغې قیمت هم یوسف علیہ السلام ادا کړو. د دوم کال په د غلو په قیمت باندې بیا د مصر تمام خلکو خپل سرونه یوسف علیہ السلام ته پیش کړل. یوسف علیہ السلام ته چې کله دا سرونه پیش کړي یوسف علیہ السلام وکاله بعد چې کله په دې کې مختلف روایات دي کله چې 2 میاشتې د قاصالۍ پاتې شولې نو ګلونو په دغه مصر کې د دې نګیر چاپیرا په نورو علاقو کې ګلونو دا د مصر د قاصالي وادي نو دا په ګیر چاپیرا مثلا په شام کې مقاصالي وا فلسطین کې مقاصالي وا کنعان کې مقاصالي وا ګیر چاپیرا علاقه ټول قاصالي په لپیټ کې غستي وا. په دې دوران کې چې کله اوم کال راغی یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہ ته وړاندې شلو. اے بادشاہ سلامتا کدی خوخوی نو د مصر بادشاہ ما الله رب جلال جل جلاله مال یو سوچ را کړي زدا غواړم چې دا هم د مصر بادشاہ دا هم د مصر اوسیدونکي دي د مصر په غلو باندې ولید دین مرونه عالما د مصر په غلو باندې ولید دین سرونه عالما د مصر په بدل کې د دولت په بدل کې د غلو په بدل باندې ولید د بیبيانو کالی عالما د مصر د غلی په بدل ولید د نبی عمرونه عالما ما ټول د الله رب جلال په نوم باندې معاف کړی دي. یوسف علیہ السلام د بادشاہی په دربار کې شاہی خاندان کې لګیا دی بادشاہی کوي. په دې دوران کې قاصالي د کنعان پسمکه کې سیوا شوله د یعقوب علیہ السلام اولاد مصر ته د قاصالي د وجنه را روان دي. غرض دا دی چې د مصر نه ځان له غلي راوړي ګیر چاپیره نه به خلق راتل او د مصر نه به ځان سره غلي وړلي. کله چې لسواړه رونه مصر ته رالل د یوسف علیہ السلام په دوی باندې نظر لګېدلو. لہذا یوسف علیہ السلام خود کم عمری په وجه باندې دوی کوی ته ورزولو. په دې دوران کې علما لیکي چې 40 کال تیرو 40 کال بعد چې یو سړی معصوم ویني بیا د پیژنګلی نه وتی وي لیکن پوخ سړی که 100 کال تیر شي د هغه رنګ نه بدلیږي. دا وپېژندل چې دا خو زما رونه دي لیکن رونه ونه پېژند چې دا یوسف علیہ السلام دی. یوسف علیہ السلام وتو فرمایل اے ګلونو د کوم ځای نه راغلي یئ؟ دی ورته په جواب کې ویل موږ د کنعان نه راغلي یو. وایي د چا زامن یئ؟ وایي د یعقوب علیہ السلام زامن یو. ستاسو سورونه یئ؟ وایي موږ 12 سورونه یو. تاسو خو لس راغلي یئ؟ وایي او ګلونو بنیامین په کور کې پاتې دی زمون یو ورور چې یوسف علیہ السلام نام و هغه مونږ د ځان سره سارا ته بوتلو زمون شرمخانو خوړلو. یوسف علیہ السلام ته پلار مو ژوندی دی که وفات وی ژوندی دی خو د سترګو نظر کم شوی دی. دا ټول عمر په یوسف علیہ السلام پسې وجړلو. یوسف علیہ السلام پټ شو یو طرف ته ودرېدو په مخ باندې د اوښکو سیلاب راغی خو لیکن رونو ته یې هېڅ ونه ویل. بادشاہی فرمان دے شاہی فرمان دے خلقو ته وی ګوره پام کوي دا د کنعان خلق دے دا ډیر قدر من خلق دے دی د پرداسي بسترې جوړې کوي چې کومې د بادشاهانو د پاره جوړېږي. ګورئ دا قدرتونو ته رونه د یوسف علیہ السلام سره څه کوي او یوسف علیہ السلام د رونو سره کوي. یو سوچ مې ورسره د مینې او د محبت تېرې کړلې. یوسف علیہ السلام ته یسینه چې زما د ملک جاسوسۍ لرئ. یوسف علیہ السلام
کله چې بیا په دویم ځل باندې راغی نو ځان سره هغه بنیامین راولئ ځکه چې ستاسو ملک ته د غلي ډېر سخت ضرورت دی لہذا تاسو لس کسان راځئ د غلي کمې به درته پیدا شي خو لیکن دا خبره واورئ که د ځان سره مو بنیامین رانوستو نو بیا دله غلم نه درکومه نوکرانو ته امر وکړلو اے نوکرانو دا څومره دولت چې دی راوړی دا ولا واپس په غنمو کې کیدی دی چې کله کور ته لاړ شي زه دی سره داسې احسان کول غواړم چې دی په ما باندې پویم نشي یوسف علیه السلام څو ورځې بعد خپل وروڼه رخصت کړي یوسف علیه السلام وروڼه چې کله کنعان ته لاړ د بابا جان سره خوا کې کېناستل یعقوب علیہ السلام تینا تپوس کئی بچو عزیز مصر څنګه وای زمون خو ډیر قدر احترام وک خو بابا جان مونږ له یو شرط راکړلو کدا پیر مونږ د ځان سره بنیامین را نه وستلو نو تاسو له دانی نه در کومه کم ټیم چې د یعقوب علیہ السلام بچو هغه بارونه پرانستل هغه ګوندی پرانستل نو په یو بار کې هغه تمام قیمت ورته واپس ایښود دی یعقوب علیہ السلام چې کله دا خبره واورېدله وایي هسې نه بچو چې په تاسو امتحان کړی وایي نه بابا جانه داسې معلومیږي مونږ سره احسان وکړه خو پټې راسره وکړلو خیر دی دا کار به وکړو چې کله واپس ځو نو دا پیسې به بیا د ځان سره واپس یوسو په دویم کال باندې چې کله را روان شولو بنیامین توئی اے رکیا مونږ عزیز مصر ستانه بغیر دانی نه راکئی رال بابا جان تکی ناستل بابا جان وتوئی بچیا خدت پته د چې د نن نسو کال وړاندې تاسو مان یوسف علیہ السلام بوتلو هغه د نشر مخانو مات کولو او چې کله کله د ما بچی رایا چې ذات بنیامین رانږدې کما کده مرانه نه بوتلو نو د جدائی بس برداشت نکړې شما تمام بچی وته ګویا نشول چې بابا جان مخ پکېږه مونږ به تر هغې پورې یو ژوندی کور ته نه راځو چې تر څو مو بنیامین د ځان سره راوستی نه وي یعقوب علیه السلام رضا که په دویم کال باندې بنیامین د ځان سره روانوي لیکن یا ساتئ د کم انسان په زړه کې چې کینه پرته وي هغه عمر له کینه کوي د یوسف علیه السلام ورو د بنیامین سره همغه سلوک وکړه کمی چې د یوسف علیہ السلام سره کړو هغه ته به په لاره باندې سترګې سپورې ویلي بدرت به ورته ویل لیکن بنیامین خاموشه پروت دی غږ ورته نه کوي چې مشران دي یعقوب علیہ السلام ته یو زما بچو کله چې مصر ته لاړ شئ نو د مصر په یو دروازه باندې مننه نوځئ ځکه چې یولس وروڼه یې چېرته بد نظر در باندې ونه لګي کم ټیم چې د یعقوب علیہ السلام زامن مصر ته را روان شول او لارې ته راورسېدل دا یولس واړه وروڼه راننوتل یوسف علیہ السلام ورته ستړي مشي مرحبا وویل هر کله یې ورته وویل خوش آمدید یې ورته وویل یوسف علیہ السلام خپل وروڼو سره د مینې خبرې کوي یوسف علیہ السلام ته ستاسو بابا جان څنګه دی وایي ډېر ښه دی لیکن د سترګو نظر یې کمزوری دی یوسف علیہ السلام ته وایي ډېره ښه یوسف علیہ السلام چې کله د ډوډۍ ټیم شلو یوسف علیہ السلام امر وکړ چې خوانچی تیار کړي خو داسې خوانچی تیار کړي چې دو کسان ورته کښېني خوانچی تیار شي دو وروڼه ورته کښېناستئ لیکن بنیامین چام د ځان سره کښېنلولو بنیامین چې یوازې مجمع ته کښېناستو نو په مخ یې د اوښکو سیلاب راغی د سترګو اوښکې خوانچي کې پرېوتلي یوسف علیہ السلام ول راغی چې ای زما مېلمه ولې دې وژړل وایي کاش که نن یوسف علیہ السلام ژوندی وی
نن یوسف رور ما سره په دې خوان چه ناست وی زه به څومره خوش نصیبه وما ما د ځان په یووالي وجړل زه یو رورم د ځان سره کښېنولما یوسف علیه السلام رور ځان ته رانږدې که بنیامین په چغو چغو باندې ژاړي یوسف علیه السلام ورسره وجړل یوسف علیه السلام خپلې سینې ته نږدې که مازغوتن شو خو د بنیامین سترګې وچې نه شولې مازغوتن چې شو یوسف علیه السلام امر کوي وای داسې بسترې تیار کړئ چې دوه ورونه پې باندې سملي کله چې ګلونو دی تمامو ته بسترې تیار شوي دوه ورونه پې باندې سملاستل بنیامین یوازې پاتې شلو یوسف علیه السلام رونو ته وایي ای مېلمنو که مو خوښوي دا معصوم تمامه غرمم جړېدلی و د نن تمامه ورځ په یووالي جړلي وي هسې نه چې بېګاله یوازې و دی تمامه شپه جړېږي که مو خوښوي نو زه به د ده سره سملمه یوسف علیه السلام د رور سره په بستره باندې سملاست یوسف علیه السلام ته خپل څادر مبارک د سر د لاندې واچو یوسف علیه السلام ورته وایي رکیه مه ژاړه خوښه دې نه ده چې زه دې رور شمه بنیامین ورته وایي روره ډېره ښه ده خو زما به هغه رنګ رور نه شي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام ورته وژړل د مخ نه یې ورته څادر لرې کړلو وای رکیه ګوره پام کوه چې رونو ته دې حال نه وی زه یوسف علیه السلام ما دواړه رونه بل ته ورغاړې وتل د اسمان فرشتې تماشه کوي یوسف علیه السلام د رور سره دربار کې سلګۍ وهي یوسف علیه السلام ته بنیامین وایي د ما روره ستا په جدایۍ باندې بابا جان شپه ورځې جړېږي په جړا جړا یې د سترګو نظر لاړه یوسف علیه السلام رور سره وجړېده چې سهار شرور ته وایي رکیه ستا نه بغیر زما زندګي ګرانه ده بهرحال یوسف علیه السلام رور ته وایي زه دا غواړم چې تا د ځان سره ایثار کړمه خو د هغې دپاره به زه تا ته څه هیله جوړوم چې ما سره څو شپې ورځې تېرې کړي چې زما د هجران هغه سخت کلونه هغه سخته زندګي چې ما کمرونو ما سره تېره کړې ده د رونو د وجې نه ده ما د مصر په لارو کوڅو کې د غلامۍ شپې سبا کړي دي د مصر جیلونه مې کتلي دي د کویو تورې تیارې مې کتلي دي ای وروره زه دا غواړم چې څو شپې ورځې ما سره تېرې کړي چې په هغې زخمونو مې پټۍ ولګي بنیامین ورته وایي وروره ډېره مې خوښه ده خو هسې نه چې برداشت زما د بابا جان لړل بهر شي هغه به دا برداشت ونه کړي خیر یوسف علیه السلام رور ته وایي زه به ته ایثاروم خو ته به خفه کېږي نه یوسف علیه السلام چې وروڼو ورسره څو شپې ورځې تېرې کړي څو شپې ورځې بعد د یوسف علیه السلام وروڼه خپل وطن ته روانېږي بارونه تیار شول په اوښانو کچرو باندې وتړلی شول د یوسف علیه السلام په بهر کې د سرو زرو پیمانه کېښوده چې غنم به پې تللی کېدل کم ټایم چې دا قافله د مصر نه وتله یوسف علیه السلام نوکرانو اعلان وکړ د قافلې خلکو د یوسف علیه السلام د شاهي دربار نه چا پیمانه پټه کړې ده د یعقوب علیه السلام بچي وله آواز ورکوي مونږ د یعقوب علیه السلام اولاد یو دا د پیغمبر شان نه ده چې د هغه اولاد یې غلا وکړي او که به هر حال چا غلا کړي وي نو هغه بیا سخته سزا پکار ده یوسف علیه السلام وایي څه سزا وله پکار ده وایي دا د کنعان خاندان د یوسف علیه السلام یعنی د یعقوب علیه السلام د شریعت د اصول دي چې بیا به هغه په غلا کې د هغه انسان سره د غلامۍ ژوند تېروي تمام بارونه رو پرو لټولی کېږي یو بارو لټولی شه دویم بارو لټولی شه
سلورم بارو لټولش لسم بارو لټولش چې د یهودا بارو لټولو باغی کی د بنیامین سره د سرو زرو پیمانه برآمد شولا یوسف علیہ السلام رور ایثار کړلو یوسف علیہ السلام چې کله رور ځان سره ایثار ک هغه طرف نه وترونه आवाज کوي یوازې دغلا نه د کړي د یو مشرور هغه بمغلا کولا یوسف علیہ السلام وته خودلو یوسف علیہ السلام ته د ضرور سغلا کړي وا و هغه د ترور د کور کمیس را پټ کړو او هغه کمیس ول ترور مبارکي په خپل شاه پوری تړلو غرض دا چې اے بچیا دا کمیس بز تعالی په شاه پوری تړما ستا بابا جان بمانتا ابوزي دستا جدای برداشت کولې نشما دا کمیس بدل شاه پوری پټو تړوم چې د دې په بدل کې دې د پلار نه حساب کما لیکن یوسف علیہ السلام تغگن کړلو لسواړه رونه روانېږي یهودا ورته وایي چې ما مړ کوي زه بلار نشم زه مخکې بابا جان ته ملامت ایما زه به د دې خبرې خبر څنګه بابا جان لوړم بهرحال قافله د مصر نه ګلونو کنعان ته روانه شوله یهودا یو ورور ته وویل چې یا ته ایثار شه بنیامین سره یا به ورسره ایثار شمه تر هغې پورې به د یوسف علیه السلام سره یو چې تر څو پورې زمونږ بابا جان د بنیامین ملاقات ته راغلی نه وي او د هغه یقین خاص شوی نه وي کله چې زمونږ بابا جان ته پته ولګېده چې واقع د بنیامین غلا کړې ده نو بیا به مونږ واپس شو یهودا درونو سره لاړ یو ورور یې ورته ضمانت کې پرېښود چې د یوسف علیه السلام سره د بنیامین په خوا کې عمر تېروي کم ټیم چې د یوسف علیه السلام رونه کور ته لاړ یعقوب علیه السلام بچو ته وایي وای بچو بنیامین مې ونه لیدلو وای بابا جان غفران نشي خیر دې د مصر نه نورې قافلې هم د شام راغلي دي که مونږ نه تپوس کې کېدی شي ستا په مونږ باندې یقین را نشي د کنعان نورو قافلو نه تپوس وکړه بنیامین غلا کړې وه په هغې کې زمونږ نه حصار شلو یعقوب علیه السلام ډېر زیات غمجن شلو اے بچی دا خو زما عقل نالی چې د یعقوب علیه السلام نه به پیدا شي هغه بغلا کوي د پیغمبر نه به پیدا شي هغه بغلا کوي بچو زما ذهن دا نه مني خو خیر زه به په دې کار باندې د الله نه امداد غواړم کله چې د هغه له اخلاص شولي د یعقوب علیه السلام غم رو تر ورو زیاتېدله کمزوری پی باندې نور مرالا غمونه پی نور مرالا پریشانی پی نور مراغی تکلیفونه پی نور مرال یعقوب علیہ السلام بچو توئی اے بچو چې کله دا دلی زئی نزبدل یو خدر کما او هغه عزیز مصر لور کوي زه امید لرم ځکه چې زه ضعیفه شویم زه د مسافرۍ نیما زه د سفر نیما خو عزیز مصر له زما خط ورسوئ کله چې هغه دالي ختم شوي هغه غله ختمه شوه د یوسف علیه السلام رونه بیا کنعان نه مصر ته روان شول بابا جان ولا یو لیکلی خط ورکړلو کم ټیم چې ګلونو دی مصر ته راغه یوسف علیه السلام ولا بیا میلمستیا ورکړله بنیامین پر ړکي ورځ تر ورځه غټېدلو په جامو کې منځې کېدلو چې شکر د هغه سکرور مې ولیدلو شکر د ډټه مې ولیدلو شکر د سترګو تور مې ولیدلو شکر د ډ قرار مې بیا موندلو یهودا چې کله واپس راغی یوسف علیه السلام ولا بیا میلمستیا ورکړله یوسف علیه السلام سره چې څو شپې ورځې تېرې کړې یهودا یوسف علیه السلام ته کېناستلو د بابا جان لیکلی خطي ولا د جیب نه راویستلو یوسف علیه السلام ته وړاندې کېښودلو کم ټیم چې یوسف علیه السلام خط پړو بابا جان ورته عجیبه غوندې مضمون لیکي
وتوی چې دا له طرف د یعقوب بن اسحاق علیه السلام دی، د یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام دی. زه د مصر بادشاہ ته سلام ویما، پس له حمد و ثنا نه زه دا ویما چې مونږ د اهل بیت یو، چې مونږ هغه سختۍ او تکلیفونه ازماشونه په مونږ راغلي دي. زما نیکه ابراهیم علیه السلام لا نمرود خپل لاسونه تړلي اور کې چولیو، هغه په هغې تکلیف باندې صبر وکړه. بعد د هغې نه زما په بل نیکه باندې، یعنې په اسماعیل علیه السلام باندې، زما په پلار مبارک باندې، په اسماعیل علیه السلام باندې یا په اسحاق علیه السلام باندې امتحان راغلی و، ذبحه پې راغلی وه، هغه په هغې باندې صبر وکړه. از مصر په ما یو لوی امتحان تیر شوی دی چې هغه امتحان له اوسه پورې زما مرۍ غوسوي، هغه اوسه پورې زما جګر غوسوي. زما یو زوی یوسف علیه السلام ما ته د ټولو زامنو نه خوږو رونو صحرا ته بوتللو، بیا د هغه رونو ما له قمیص په وینو لړلی راوړو. ای عزیز مصره، زه د بچي په غم باندې غمجن ما، لا د یوسف علیه السلام زخمونه مې د سینې نه کوږ شوي نه دي، هغه زخمونه مې لا روغ شوي نه دي. دا د هغه سکر اور دی، زه د هغه تسلي په ده باندې کومه، زه د جدایي برداشت کولی نشمه. ای عزیز مصره، زما په بوډاوالي باندې رحم وکړه، زما په حال باندې رحم وکړه، ما له خپل بنیامین راولېږه، زه د جدایي برداشت کولی نشم. عزیز مصر، نور خو مې وس نه کېږي، خو که ماله دې بچی واپس رانه کړو نو زه به درته خیرې وکړم، زه به درته ازار وکړم. کوم ټایم چې یوسف علیه السلام دا خط پړه وکړه، یو هیبتناکه چغه یې د خولې نه ووتله، په دربار کې را پرېوتلو، نوکران تېنه چاپېره شول. عزیز مصر بې اختیاره رونو ته مخ راواړولو، او زما رونو، او زما رونو، زه نور برداشت کولی نشمه، زه د بابا جان غم برداشت کولی نشمه. یوسف علیه السلام ته سمدستي آواز کوي، ای زما رونو، کم یوسف علیه السلام چې تاسو یادوئ چې هغه شرمخانو خوړلی، ګلونو زه شرمخانو خوړلی نه یمه، زه تاسو په سختو تېرو د کوی کې چولی ومه، زه مو بربڼ کوی ته غورځولی ومه، زه مو په مسافرانو په کوټو پیسو خرڅ کړی ومه، زه همغه یوسف علیه السلام یمه. یوسف علیه السلام چې کله رونو دا خبرې به اورېدلي، د یوسف علیه السلام رونه ټول سرښکته شول، د ملامتۍ نه خاموش پاتې شول. یوسف علیه السلام خپلو رونو ته وویل چې ای زما رونو، تاسو د الله رب الجلال نه معافي وغواړئ، لیکن تاسو چې ما سره څه کړي په هغې تکلیف باندې ما صبر او استقامت وکړو، د هغې په بدل کې الله ما له عظیمې مرتبې راکړي دي. ستاسو د طرفه چې ما سره څه شول، زه د هغې په بدل کې هېڅ سزا نه غواړم، زه د هغې په بدل کې هېڅ انتقام نه غواړم، ما د الله رب الجلال د رضا دپاره معاف کړي. یوسف علیه السلام یهودا ورته ای زما وروره، زما په غاړه چې دا کوم قمیص ته چې ما ته بابا جان په غاړه کې چولی، هغه قمیص ما سره امانت پروت دی، دا قمیص والی زما بابا جان له یوسئ، زما بابا جان چې په سترګو راکاږي، رب العالمین به وله بیا سترګې ورکړي. یهودا ورته او زما وروره، ستا د وینو لړلی قمیص ما بابا جان له راوړی، ستا د وینو لړلی قمیص ما بابا جان له راوړی، ای زما روکیا، زه دا غواړم چې اوس دا قمیص د دې ځای نه والم او بابا جان له یوسما. یوسف علیه السلام ته یهودا وایي ای زما وروره، زما د وجې نه تا ته تکالیف رسېدلي دي، که چېرې ما دې وروڼو ته ویلی وي نو تا له به هېڅ تکلیف درکړی نو، زه د هغې په بدل کې د الله نه بخښنه غواړم.